ملګریه که چیرې همدا اوس ومرې آیا دې ته حاضر چې د رب متعال مخ ته په سپین مخ ودرېږې؟ آیا په خپل عملنامه کې داسې څه لري چې هغه تا وبخي او له قبر عذاب څخه دې خلاص کړي؟ آیا د رب متعال اوامر دې پر ځای کړي دي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابندي دې کړې؟ که چیرې دې ځواب نه وي نو همدا نن پیل وکړه، د رب متعال رضا حاصله کړه، ځکه هغه 1.5 متر 1 متر ځمکې ته موږ ورتلونکي یو او مرګ هم حق ده، د قبر عذاب هم حق ده. نو باید دې دنیا کې ځان لپاره یو څه توښه ولرو او آمادګي ورته ونیسو. د دې اړوند یو کیسه درته کوم. غالبا 10 کاله وړاندې په استانبول کې یو حکومتي چارواکی مړ شو. کله چې هغه ته قبر کیندي د هغه په قبر کې تور مار راوځي، نو هغوی د هغې قبر څخه صرف نظر کیږي بل قبر کیندي. کله چې بل قبر کیندي په هغې کې هم هماغه مار راوځي. بالاخره دریم پوهېږي چې څو قبره کیندي؟ 1 نه 2 نه 3 نه 30 قبره کیندي، خو بیا هم دغه تور مار په هغه قبر کې ظاهر کیږي. بالاخره علماو تصمیم ونیو تر څو دغه مړی په دې قبر کې کېښودل شي، هر څه حساب و کتاب چې په دې قبر کې ورسره کیږي رب متعال ته یې نور پرېږدي. نو ملګریه د قبر څخه تېښته نشته، موږ به چیرې وتښتو، چیرې به پټ شو او د دې عذاب څخه تېښته نشته. کله چې زموږ هغه مړ جسد په قبر کې ایښودل کېږي هغه عذابونه چې موږ ته په قبر کې ګوري هغه شته دي، د هغې څخه هېڅ تېښته نشته. یوازینۍ د تېښتې لاره دا ده چې په دې دنیا کې رب متعالی راضي کړئ، داسې عمل سرته ورسوو چې هغه د قبر عذاب زموږ څخه لرې شي، اسانه شي او جنتیان شو. حسب او بریمن اوسئ.